کار ساخت سرک عمومی ولسوالی‌های خویانی و جغتوی ولایت غزنی و بازسازی سرک غزنی پکتیکا که از سوی امارت اسلامی آغاز شده بود ادامه دارد. رانندگان و باشندگان این بزرگراه‌ها با تاکید بر کیفیت آن میگویند که با تکمیل شدن این پروژه ها در بخش ترانسپورت سهولت‌های قابل توجه فراهم خواهد شد. دا ډیر مهم سرک دی، دا اوس موږ ته د خلکو ته ډیر اسدګي په دغه سوا موږ له امارات هم ډیر خوشاله یو چې دا سرک موږ ته جوړ کړي او موږ ډیر په مشکل کې گرفتار وو. ډیر سرک مو یا مریض چې پیدا سو مریض په 3 ساعت په 4 ساعت کې با کلینیک دغه ته نه رسیدای او شفاخانه ته نه رسیدای. اسلامي امارت چې خدغه ډیر خوشاله یو چې دغه پروژه موږ ته تکمیل کړي او دغه پروژات راته مسره کړي او دا کار موږ ته روان کړی د موږ ډیر په اسلامي امارت چې خلک دغه ګلوبل شرکت څخه ډیر خوشاله ډیر تشکر لري. دا سرکونه جوړ سي د خلکو لپاره ډیر غټ سہولت هم به کرایه اسانه کرایو کې به اسانتیا راسي سہولت به کې راسي بل به خلک په وخت باندې رسیدلی سي مریض به رسولی سي بل کوم کار سي هغه به ټول کولی سي په ټیم په وخت سره. در همین حال مسئولان این پروژه ها میگویند که تلاش می شود تا تمامی کارهای ساختمانی مطابق با معیارهای انجینری در وقت معین آن تکمیل شود. نو بنان موږ غواړو چې په 2 شیفت باندې کار وکړو، هم د شپې کار وکړو هم د ورځې کار وکړو. خو ځینې مشکلاتونه به وي. مشکلاتونه دا دی چې بازار څخه چې دی تنګه ده، نو هلته حسام انشاروالي یو پروژه شروع کړی دی چې د ورځ مال زموږ موټرې رافتمات نشي کولی، د شپې مال موږ انتقالات کوو د خام مواد او د کرش مواد د بسکورس او د سابس مواد. نو موږ ان شاء الله خپل هڅې ته دوام ورکوو چې زر ته زره دا پروژه په ټاکلې موده باندې پای ته ورسیږي. ان شاء الله درنه هیوادوالو ته زه په اطمینان سره دا ډاډ ورکولی شم چې دغه پروژې تقریبا 40 نه تر 45% پورې کارونه مخته تللي دي او پاتې کارونه به ان شاء الله ډیر زر مخته یوسي ځکه هغه دومره وختگیر نه دي لکه د پخواني کارونه چې وو. مسئولان ریاست فواید عامه غزنی میگویند که همزمان کار ساخت سرک‌های ولسوالی اجرستان و ولسوالی نوی این ولایت نیز جریان دارد که برای صدها تن زمینه کار و اشتغال را فراهم کرده است.